د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر د دې ساعت خبرې ټول کې ته ښه راغلاست زه مینه افغان یم د هرات سرحدي سیمه کې د افغان او ایراني ځواکونو ترمنځ جنجال شوی دی راپورونه وایي چې د ایران سره په صفري نقطه کې ایراني ځواکونو غوښتل چې دیوال جوړ کړي خو د طالب ځواکونو د غبرګون سره مخ شوي او دیوال جوړولو ته اجازه نه ده ورکړې سرچینې وایي اوس مهال دواړه لوري ګوته په ماشه ناست دي او د جګړې امکان شتون لري مولوي کبیر وایي له دوستم صلاح الدین او احمد مسعود څخه غوره ناپښتانه چارواکي لرو د طالبانو د ریاست الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر د خپل رژیم له جوړښت څخه په دفاع سره هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د دوی رژیم ټول شموله نه دی هغه وویل عبدالسلام حنیفي قاري فصیح الدین او نورالدین عزیزي چې د طالبانو په رژیم کې کار کوي د دوستم رباني او مسعود په پرتله ډیر وړ چارواکي دي مولوي کبیر وویل د دوی په رژیم کې هیڅ ډول توکمیز تعصب نشته او د تیر رژیم په څیر په دولتي پوستو کې د بیلابیلو قومونو خلک کار کوي مولوي کبیر د کوم ځانګړي هیواد له نوم اخیستو پرته وویل له بدخشان ولایت څخه صلاح الدین رباني په تیر حکومت کې کار کاوه اوس یو بل بدخشانی قاري فصیح الدین فطرت زموږ لوی درستیز دی آیا موږ ټول شموله نه یو هغه د مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود او د طالبانو په حکومت کې د پنجشیریانو د شتون په اړه وویل کله چې په پخواني حکومت کې احمد مسعود یا بل څوک د پنجشیر اوسیدونکی و تاسو هغه ټول شموله بللی و اوس د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم د پنجشیر څخه دی نو تاسو ولې زموږ حکومت ټول شموله نه ګڼئ پاکستانی پوځ ته د عمران خان 28 سپارل شوي پلویان محاکمه کیږي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله نن وویل 33 کسان پوځ ته د محاکمې لپاره سپارل شوي دي دا کسان د مې په 9 د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په بریدونو تورن او نیول شوي دي د دې اعتراضونو پر مهال د عمران خان له 2000 زیات پلویان ونیول شول ثناءالله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالي شول په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقوقو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوې ده په اروپایي ټولنه کې یو زیات شمیر افغانان د پناه غوښتنه کړې ده د اروپایي ټولنې د احصایې اداره وایي چې د روان کال په فبروري میاشت کې افغانان د دې ټولنې د پناه غوښتونکو له عمده ډلو څخه وو دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په دې موده کې په ټولیز ډول له 80,000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو اروپایي ټولنې ته د پناه غوښتنه کړې چې 9300 تنه یې افغانان دي دغه اداره همدارنګه زیاتوي چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه ټولنه کې د بې سرپرسته کم عمره ماشومانو د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه ثبت شوي دي چې 2945 پناه غوښتونکي په منځ کې 1025 افغان ماشومان هم شامل دي د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې د راپور له مخې جرمني هسپانیا فرانسه او ایټالیا په ترتیب سره د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي پکې ثبت شوي دي متعرضه ښځې وایي له طالبانو ملاتړ د افغان میرمنو له حقونو سرغړونه ده د افغانستان د سیاسي مشارکت په نوم د افغان میرمنو د یوې شبکې یو شمېر غړو ملګري ملتونه د طالبانو له سره د تعامل په برخه کې په دوه چلند تورن کړي دي او د بندو دروازو شاته په یوې غونډه کې د دغې ادارې کړنې غندلې دي د دغې شبکې یو شمېر غړو د جمعې په ورځ د مې په 26 د جوزا 5 په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې طالبانو سره د ملګرو ملتونو په تعامل باندې انتقاد وکړ دغو میرمنو د بندو دروازو شاته په دغه غونډه کې چې ویډیو یې د امریکا غږ سره شریکه شوې د طالبانو څخه ملاتړ د ښځو د حقونو څخه سرغړونه ده ملګرو ملتونو د طالبانو څخه ملاتړ بند کړی د طالبان جلاد سازمان ملل شیعت شرمباد او طالبان په رسمیت مه پیژنې شعارونه ورکول دغو میرمنو په تیرو 2 کلونو کې د طالبانو کړنو ته په پاملرنې ادعا وکړه چې د طالبانو غړو په دغه موده کې د بشري حقونو څخه د څرګندو سرغړونو وژنو او جبري ودونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شتمنۍ هم لوټ کړې ده په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شردافر د افغانستان لپاره د پاکستان تازه ګمارل شوی ځانګړی استازی اسف دراني سره د دې هیواد په بهرنیو چارو وزارت کې لیدلي دي یاد سفارت پر ټویټر لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان سفارت سرپرست خوښي څرګنده کړې چې د دراني له ټاکل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ستونزې حل او دوه اړخیزې اړیکې لا پراخې شي
روسیې پر اوکراین تازه بریدونه کړي. زیلینسکي وایي ترهګر د جګړې له دریځه نه اوړي. د اوکراین په ختیځ ښار دنیپیر کې پر یو روغتون د روسیې په توغندیز برید کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او د 2 ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د برید پخلی کړی او ویلي دي چې مسؤلان د پیښې له ځایه د خلکو په رایستلو او د سیمې پر پاکولو لګیا دي. ښاغلی زیلینسکي وایي چې روسي ترهګر یو ځل بیا دا بیانوي چې د انسانیت او صداقت پر وړاندې د دوی دریځ یوازې جګړه کول دي. تر دې مخکې د دغه ځای والي سیرهی لیساک ویلي و چې دا ښار د پنجشنبې په ماسخوتن د روسیې تر برید لاندې راغلی دی. هغه زیاتوي ډیره سخته شپه وه. دښمن پر سیمه د توغندۍ او بې پیلوټه الوتکو بریدونه وکړل. غږ یې ډیر لوړ و. د دنیپیر ښار تر برید لاندې راغلی. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځان وژنه کړې او یوه بله وژل شوې ده. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالمبین صافي نن رسنیو ته وویل د ینګي قلعه ولسوالۍ په کفترعلي کلي کې یوې 23 کلنې ښځې د کورنیو لانجو له کبله مرګ موږ خوړلی او ځان وژنه یې کړې. صافی همداراز وایي چې بیګا په مرکز طالقان کې په یوه بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپېژانده کسانو لخوا وژل شوې ده. د صافي په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې زیاتې شوي او زیاتوالی پکې راغلی دی. معلولین وایي له تېرو 100 میاشتو راهیسې مو ستونزو ته پام نه دی شوی. یو شمېر معلولین د سرپرست حکومت له لوري د دوی د معاشونو پر نه ورکړې نیوکه کوي او وایي چې له 100 میاشتو راهیسې د دوی ستونزو ته پام نه دی شوی. خو د معلولینو چارو وزارت وایي چې د نوي کال بودیجه لا نه ده تصویب شوې او په راتلونکو ورځو کې به د بودیجې تر تصویب وروسته دوی د معاشونه ورکړل شي. یاد وزارت وایي چې دوی سره 600,000 کونډې، یتیمان او معلول کسان ثبت شوي دي. د معلولینو چارو وزارت وایي چې دوی د تیر حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره هم مرسته کړې یا وکړي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان ښې چارې ولرئ.